سلامونه دوستانو په دې لږ تاسو برته روغ جوړ ګران ملګرو زه یم سید الله حسن بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم ملګرو اوس مهال تاسو ته ښکاره معلومه ده چې د آی ایس نیټورک موضوع ډېره ګرمه او توده روانه ده په دې کې هر چا خپل اکاونټونه جوړ کړي دي زیاتره کسان چې دي په دې کې خپل اکاونټونه جوړ کړي دي خو یوه پوښتنه چې مانه ډېر زیاتره ملګري کوي هر چا سره همدغه پوښتنه ده هره ورځ ماته په وټساپ کې بیخي زیاته میسیجونه راځي وایي د آی ایس نیټورک څخه څنګه ویډرا کولی شو د دې ویډرا شرایط څه دي او دې څخه موږ څنګه ویډرا کولی شو زیاتره کسان د آی ایس نیټورک ته نوي راغلي دي دوی په دې نه پوهېږي څنګه ترې ویډرا کولی شو نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ ستاسې ټولې پوښتنې په دغه کې ځواب شي د آی ایس نیټورک څخه موږ څنګه ویډرا کولی شو ټوله طریقه درته ښایم ټول پوره معلومات درکوم دوستانو آی ایس نیټورک څخه که تاسو غواړئ چې ویډرا وکړئ د هغې لپاره 4 شرایط هغه باید تاسو عملي کړئ 4 شرایط باید تاسو ورته پوره کړئ چې هغې شرایطو څخه لومړی شرط چې د آی ایس نیټورک لپاره دی هغه دی دوستانو تاسو باید په خپل آی ایس نیټورک کې نو سټیپ 1 کې وایي سټیپ 2 کې وایي اوس مهال ځان ځینې قسم د سټیپ 3 کې وایي هم راغلي ده تاسو درې وړه باید بشپړې کړي وي لنډه دا چې ستاسو آی ایس نیټورک اکاونټ نوم سره پخوا کې بلو ټیک مار لګېدلی لکه دغه زما اکاونټ سره چې لګېدلی دی دغسې بلو ټیک مار ستاسو په آی ایس نیټورک کې نوم سره نږدې باید لګېدلی وي ستاسو اکاونټ په بشپړ توګه ویریفاید وي دا سټیپ 1 شو لومړی شرط یې دا شو دوهم شرط دوستانو د آی ایس نیټورک دغه دی چې تاسو باید په آی ایس نیټورک کې کم از کم 1000 کوین ولرئ یعنی 1000 آی ایس کوین ستاسو په والي اکاونټ کې باید پوره وي د فری مایننګ له طریقې یا هم د روپیو طریقه چې هر طریقې ستاسو 1000 کوین باید په آی ایس نیټورک کې پوره شوي وي اوس مهال بیلانس کې ولرئ هغې څخه به تاسو ته ویډرا درکول کېږي دریم شرط چې کوم دی هغه دغه دی چې تاسو باید د بي ان بي سمارټ چین ادرس یا هم د اوکې ایکس ایکسچینج څخه د آی ایس نیټورک ډیپازیټ ادرس په خپل آی ایس کې ایډ کړی وي نو که چېرته م هغه ایډ کړی وي دی دریم شرط شو څلورم شرط دوستان دومره مهم شرط دی هم آسان هم دی ځکه چې تر ټولو آسان دی هغه دا چې دوستان تاسو باید په ټاکلو ورځو کې چې کوم د دوی ویډرا لپاره اعلان کړي هغه وخت کې باید تاسو خپل مایننګ فعال ساتلی وي یعنی زیاتره کسان په آی ایس نیټورک کې غیر فعال وي یو 2 ورځې 3 ورځې مایننګ ترې پاتې مایننګ نه وي فایل کړی تاسو باید مایننګ سټارټ کړی وي مایننګ کوم دلته شروع بټن چې دی هغه هم باید وهلی وي د لاندې اخر کې چې کوم تاسو ته ښکاري دغه بټن دا هم باید کلیک کړی وي او ستاسو مایننګ چلان دی لکه اوس ما چې فعال دی دغسې مایننګ مو باید پیل کړی وي دا شرط مهم دی آسان دی ځکه چې کوچنی سټیپ دی دا باید تاسو پوره کړی وي نو دا هغه شرایط چې تاسو باید په آی ایس نیټورک کې مخکې پوره کړي وي کله چې دغه ټول ستاسو پوره وي تاسو ته ویډرا درکول کېږي ویډرا څنګه ورکول کېږي دوستانو ویډرا دوی د تېرې مخکې ویډرا د جنوري په 18 په 18 ورکړې وه جنوري په 18 نیټه ټولو ته خپله ویډرا ورکړې چا شرایط ورکړي ما ته خپله راکړې ده ویډرا 333 کوین ما ته ویډرا شوي دي زه دوستانو تاسو ته درښایم دلته چې په دغه خوا کې کوم بټن ښکاري د بیلانس سره په خوا کې په دغه کلیک واخلئ دلته تاسو ته پلاکچین اپشن دی پلاکچین کې 343.4 کوین ماته ویډرا راغلی ده اوکې ایکس ته راکړې ده او ځینو کسانو ورسره د خپل ټرس والېټ یا میټاماسک ادرسونه ایډ کړي وو میټاماسک ته هم ویډرا راغله خو لږ څه موده وروسته راغله او ټرس والېټ ته نه وه راغلې دوستانو دغه ویډرا دوی په لومړی راوند ویډرا مکمله ویډرا چې وه اوکې ایکس ته تللې وه او ممکن راتلونکي ویډراو کې ټرس والېټ هم شامل وي تر اوسه پورې دغه درې والېټونه تاسو ویډرا کولی شئ اول نمبر اوکې ایکس ته یا اوکې ایکس ایکسچینج یا والېټ او دوهم میټاماسک دریم ټرس والېټ ته دا ادرسونه پکې کړئ خو کوشش وکړئ چې دوی اوس مهال لپاره اوکې ایکس اعلان کړی تاسو هم پکې باید اوکې ایکس ولرئ یعنې اوکې ایکس ته تاسو ترې ویډرا وکړئ اوکې ایکس ایکسچینج ته باید تاسو هغه ادرس پکې کړئ ځکه چې اوکې ایکس ایکسچینج ته بغیر د کوم فیس څخه تاسو ته ویډرا درکوي نو دغه شرایطو بله مهمه خبره ده چې زیاتره کسانو په آی ایس کې سټیک لګولی دی د سټیک لپاره څه حساب ده نو د سټیک لپاره دوستانو حساب دغسې ده هغه کسان چې سټیک لګولي هغه به څنګه ویډرا کوي معنا تاسو خپل کوین 50% سټیک کړي دي او 50% درته آزاد پاتې دي نو تاسو چې معنا 10,000 کوین لرئ 10,000 څخه درته 15,000 کوین څخه به تاسو ته 10% ویډرا درکول کېږي دوستانو نو د آی ایس نیټورک ویډرا په هره میاشت 10% ویډرا ستاسو والېټ ته کېږي تاسو چې څومره آزاد کوین لرئ دغه کوینونو څخه به تاسو ته 10% ویډرا درکول کېږي نو په دې هیله چې تاسو پوه شوي وئ او د ستاسو ټولې پوښتنې په دې اړوند ځواب شوي وي چې آی ایس نیټورک څخه موږ څنګه ویډرا کولی شو نو که د ویډیو مو خوښ شوي لازم یو لایک ورکړئ مخکې نور ملګرو سره شریک کړئ مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ